محترم نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د جمعې مبارکې د ورځې یو خاص او عظیم الشان وظیفه ذکر کوم. دا وظیفه د ستاسو د حاجتونو دپاره، دا ناممکنه حاجتونو دپاره چې تر اوسه پورې پوره شوي نه دي، د جمعې مبارکې پر ورځ باندې تاسو دا وظیفه وکئ. انشاءالله تعالی الله جل شانه به دغه حاجتونه د ستاسو پوره کړي. یا تاسو څه پریشانۍ کې راګیر یئ، مشکلاتو کې راګیر یئ، تکلیفونو کې یئ، یا بیماری کې راګیر یئ، تاسو د جمعې مبارکې دا خاص وظیفه وکئ. ستاسو د ژوند سره تړلې هر قسم پریشانۍ مشکلات به مو الله رب العزت ختم کړي. یا بیماری وي، الله جل جلاله به تاسو ته شفای کامله عاجله مستمره در نصیب کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم مفتی شاهین شاه، تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل مفتی شاهین شاه حقانی. عزتمند امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. الله کریم مو د هر قسم تکلیفونو نه، مشکلاتو نه، بیمارو نه، پریشانو نه، غمونو نه محفوظ ساته. آمین. ټول تعریفونه هغه الله لره دي چې د کل کائنات خالق او مالک دی. او درود دی وی، سلام دی وی په محمد مصطفی احمد مجتبی فخر الرسل سید الانبیاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. زما عزتمندو د ویډیو او وظیفې د بیانولو نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم، که تر اوسه پورې مو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زر چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د ټلۍ والا نشان تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، ځکه چې تاسو ته په دې چینل کې مختلف اسلامی معلومات زه راوړم. زما عزتمندو دا وظیفه ډیره اسانه او مختصره وظیفه ده. نو محترمو پوره یقین سره، پوره توکل سره دا وظیفه تاسو وکئ او کامل یقین سره تاسو دا وظیفه وکئ، پوره امید سره تاسو دا وظیفه وکئ، بیا تاسو خپل زندګۍ ته ګورئ. اوس زما عزتمندو یو کس وی وظایف کوي، اعمال کوي، ختمونه کوي، خو په الله رب العزت باندې توکل او بروسه نه کوي، د الله تعالی نه امید نه ساتي، نو یقینا دغه انسان ناکام دی. نو محترم تاسو مکمل یقین سره، بروسه سره، کامل یقین سره تاسو دا وظیفه وکئ، ځکه الله رب العزت ارشاد فرمایي چې زه بنده سره هغه رنګ معامله کوم چې څنګه دی په ما باندې ګمان ساتي. نو زما عزتمندو مونږ په الله تعالی باندې خو ګمان ساتو چې ان شاء الله تعالی الله تعالی به زما د وظیفه قبلې او زما دا مسله به الله تعالی حل کوي. زما عزتمندو د الله رب العزت مهرباني ډېرې زیاتې دي، دومره زیاتې مهرباني دي چې دومره زیاتې مهرباني نه مونږ سره د خپل مور شته، نه پلار شته، نه د رونو خویندو شته، نه د ترونو ماماګانو شته دی. زما عزتمندو الله تعالی مونږ باندې د ټول مخلوق نه زیات مهربانه دی او په مونږ باندې د الله تعالی احسانات انعامات ډېر زیات دي. زما عزتمندو نن د جمعې مبارکې ورځ له مونږ له پکار دي چې الله تعالی له توبه تایب شو، په خپلو عملونو باندې وجاړو او الله تعالی سره قربت حاصل کو. زما عزتمندو دا وظیفه تاسو نن ښه په اعتماد سره، یقین سره او کامل بروسه سره وکئ. الله رب العزت په تاسو باندې مهربان شي، مخې به مو سمې شي او ټول حاجتونه به مو پوره شي او هر قسم پریشانۍ مشکلات به مو الله تعالی ختم کړي. هم د دې دپاره زما عزتمندو دا وظیفه زه تاسو له درکوم او د دې وظیفې کولو اجازه ټولو ناظرینو سامعینو لري. مال خپل استاد د دې وظیفې اجازت راکړی دی او زه تاسو له د دې اجازت درکوم، تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو دا وظیفه ډیره مختصر ده لیکن عالی شان او عظیم الشان وظیفه ده. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف لستاسو ټایم نه خرابوم. طریقې زه تاسو ته ذکر کوم. د دې وظیفې طریقه څه ده؟ زما عزتمندو دا وظیفه تاسو د جمعې مونځ نه والې تر ماښام نور پرېوتلو پورې کولی شئ. یعنې چې کله مو د جمعې مونځ وکړو نو د دې ټایم شروع شو
تر کومه پورې چې نور نه ډوب شوي، نور نه پریوتلی، تر هغې پورې تاسو دا وظیفه کولی شئ. خو زما عزتمندو دې کې شرط دا دی چې چا سره به خبرې نه کوي، پوره توجه سره، انتهایی توجه دیان سره به تاسو دا وظیفه کوئ. د مخلوق نه به خپله رابطه کټ کوئ، الله تعالی سره خپله رابطه قایموئ. نو زما عزتمندو جمعې مونځ تاسو وکړو، نو په خپل ځای باندې به کښېنئ او چا سره به خبرې نه کوئ. اول به 3 پیرې درود شریف ووایئ چې کوم درود شریف تا ته اساني. خو زما عزتمندو بهترون درود شریف هغه دی چې مونږ په مانځه کې وایو: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو زما عزتمندو 3 پیرې به درود شریف وایي او بیا به بسم الله الرحمن الرحیم 11 مرتبه 11 پیرې به بسم الله وایي او بیا به یا الله یا الله یا الله 786 مرتبه و سوا شپږ اتیا پیرې به تاسو یا الله وایي. بیا به د دې نه پس زما عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم به 11 مرتبه یعنی 11 پیرې وې او بیا به 3 پیرې درود شریف وې، کم درود شریف چې د مخکې ویلو. د دې نه پس به دعا د پاره لاس پورته کې الله تعالی نه به دعا غواړي، سوال بو کې د الله تعالی نه د خپل غمونو پریشانو د ختمولو د پاره، د مشکلاتو حل کولو د پاره، د خپل مقصدونو پورا کولو د پاره، د بیمارو هو کولو د پاره او د ناممکنه حاجتونو پورا کولو د پاره. العرض زما عزتمندو چې تاسو کوم یو مسله وي الله تعالی ته بلاس پورته کوي په اجازه سره الله تعالی نه وغواړي. زما عزتمندو هم د الله تعالی دی چې د خپل بنده فریاد اوریدونکو دی او د خپل بنده مدد کوونکو دی. ځکه الله رب العزت چې د چا مدد کول وغواړي نو هغه بیا بېسیاره دی، الله تعالی مدد بیا سره سم نه دی. نو لہذا زما عزتمندو نن د جمعې ورځ د الله تعالی سره مونږ خپل تعلق جوړ کو، مونږ توبه وباسو، نفلونه وکړو، قرآن مجید تلاوت وکړو. ډیره مبارکه بهترین ورځ ده. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پس تاسو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.